مولا حسن اخوند وای خوب کې مې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولیدو او مولا برادر سره د نادریو کیسې کوي. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. په ای اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. ای اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې یو خپور شوي غږ پیغام کې ادعا کیږي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند اړوند دې پیغام ژړغوني غږ کې وایي چې د مسلمانانو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی. حسن اخوند په دې پیغام کې وایي چې د اسلام ستر پیغمبر د امت له بې تقوا کېدو څخه پریښانه دی او ناراضه دی. د هغه په خبره د پیغمبر اکرم پریشانی دا 20 شپې خوب ته نه دی پریښی. په دې پیغام کې مولا حسن اخوند طالبانو له سخت امتحان او د کفري نړۍ دښمني سره مخ ګڼي. هغه تعلیم مشران او په خاص ډول خپل مرستیال مولا برادر اخوند مخاطبوي چې تقوا وکړي او شخصي خواهشاتو نه کار وانخلي. د طالبانو رئیس الوزرا ته په دغه منسوب غږ کې ټینګار شوی چې طالبان دې په خپلو لیکو کې بې تقوا خلک نه پرېږدي، ځکه لیکې یې خرابې کړي. حسن اخوند طالبانو مشرانو ته وایي د خدای او قرآن په لحاظ سم شئ، تر دې بدتره حال در باندې راځي. حسن اخوند خپلو طالبانو ته وایي چې خپل هېواد ته وګورئ چې په څه حال باندې دی. له دې سره د هغه طالبانو او په خاص توګه مولا برادر اخوند ته وایي چې کفارو سره غلطې فیصلې ونه کړي. نورو تعلیم مشرانو او علماو ته د حسن اخوند پیغام دا دی چې خلکو سره ظلم ونه کړي او حقونه یې ورکړي. د طالبانو ویاندویانو د دې غږ د تایید او د رد په اړه څه نه دي ویلي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.